إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، مونږ تاسو د ذوالحجې مبارکې میاشتې په ډیرو مبارکو ورځو کې قرار لرو چې نن د ذوالحجې مبارکه میاشت اتمه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې حاجیان صاحبان د خپلو محلونو او اقامتګاهو څخه د منا په لورې حرکت کوي، د خپل حج مناسک شروع کوي. نو دا ورځ هم د ډیرو مبارکو ورځو څخه شمیرل کیږي. دې سره سره سبانه ورځ چې نهم د میاشتې د ذوالحجې ده چې د عرفې د ورځې په نوم باندې یادیږي. دا ورځ د یو خاص ورځو څخه ده. ځکه هم تېره جمعه کې ما دا خبره وکړه چې الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې په دغه د ذوالحجې د مبارکې په لومړنیو 10 ورځو باندې قسم یادوي. والفجر ولیال عشر، زما د قسم وي په سهار او زما د قسم وي د ذوالحجې د میاشتې په لومړنۍ 10 ورځو باندې. الله عز وجل چې په هر هغه څه قسم یادوي نو هغه شی د ډیر اهمیت او د ډیر اوچت مقام څخه برخوردار وي. په هر څه الله قسم نه کوي. نو دغه آیت مطابق دغه 10 ورځې ټول خپل عمومي فضیلت لري. بیا د دې سره سره نهم ورځ چې د عرفې ورځ ده دا په دې 10 ورځو کې خاص فضیلت لري. د اختر ورځ خپل خاص ځانګړی فضیلت لري. د عرفې ورځ ان شاء الله چې سبا د فضایل 16 وروسته بیانېږي. دا داسې ورځ ده چې دې کې د احادیثو په رڼا کې دې ته د ایام الفاضله څخه وایي، یعنی د ډیرو هغه ښه بختورو او متبرکو ورځو څخه ده. د عرفې ورځ داسې مبارکه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې د انسان دعا قبلیږي. هر انسان چې هر حاجت لري او په اخلاص او صداقت سره الله څخه وغواړي الله عز وجل د دعا قبلوي. ځکه الله عز وجل په نور ورځو کې هر شپه د دنیا آسمان ترازی او غږ کوي هل من سائل فاعطيه، آیا زما څخه څوک غوښتونکی شته چې ورته ورکم؟ آیا څوک توبه کوونکی شته چې توبه یې قبوله کړم؟ آیا څوک مغفرت غوښتونکی شته چې زه ورته مغفرت وکړم؟ دا هر شپه الله عز وجل د دنیا آسمان ته راځي دا غږ کوي. مګر علما وایي چې د عرفې په ورځ باندې الله تعالی د ورځې دغه غږونه کوي. ځکه په دغه ورځ ټول حاجیان د عرفې په میدان کې الله ته په داسې حال کې ولاړ دي چې د تور او سپین او سور او د زیړ فرق نه کیږي. ټول یو رنګ احرام اغوستلی دی، د ټولو سرونه لوس دي، د ټولو اوږې لوسې دي، ټول په یو حالت کې دي. که بادشاه دی، که وزیر دی، که ګدا دی، هیڅ یو کې فرق نشته. ټول په یو میدان کې د یو آسمان لاندې د یو لمر لاندې الله ته ناست دي. هر یو الله ته رجوع کوي، د الله څخه خپل حاجت غواړي. هیڅ چا کې په دې کې فرق نشته. نو ځکه الله عز وجل د عرفې په ورځ باندې الله عز وجل راضي او دا غږونه کوي چې ما نه څوک غوښتونکی شته چې زه ورته ورکړم، څوک دعا کوونکی شته چې زه دعا قبوله کړم، څوک مغفرت غوښتونکی شته چې زه ورته مغفرت وکړم. نو د عرفې ورځ مسلمانانو دا د دعا د استجابت او د قبلېدلو ورځ ده. په دغه ورځ انسان کوشش باید وکړي چې هر څومره ډیره دعا کولی شي دعا دې وکړي.
بالخصوص والدین مور او پلار دوی د خپل ځان ته هم ډېر دعاګانې وکړي، خپل اولاد ته هم ډېر دعاګانې وکړي. د والدینو دعا د اولاد په حق کې قبليږي او بیا چې د عرفې په ورځ باندې وشي نو د قبلېدلو چانس او د استجابت چانسونه ډېر زیات دي. د عرفې ورځ هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې الله عزوجل د خپل ملائکو په وړاندې افتخار کوي. کله چې د عرفې میدان ته الله عزوجل ګوري، الله په هر څه خبردار دی، علیم دی، ګوري، مگر ملائکه متوجه کوي وای دغه زما بندگان چې دلته راټول شوي دا څه دپاره راټول شوي دي. نو الله عزوجل په دې باندې افتخار کوي چې خپل بندگان په داسې حالت کې ګوري چې هر یو الله ته زاری کوي، هر یو الله ته عاجزي کوي، هر یو د الله څخه خپل حاجت غواړي، هر یو د الله څخه مغفرت غواړي، هر یو د الله څخه جنت غواړي، هر یو دعا کوي الله تعالی سپورته کړی دی. نو الله عزوجل په دغه ورځ باندې افتخار کوي. د عرفې ورځ مسلمانانو دا هم هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې زمونږ او ستاسو دین مکمل شوی دی. زمونږ او ستاسو دین الله عزوجل کامل ګرځولی. همدارنګه دا هغه ورځ ده چې دې کې د انسانانو ګناهونه بخښل کیږي او د دوزخ د اور څخه د الله په فضل او مرحمت باندې خلاصون او رهایی پیدا کوي. نو دغه ورځ مسلمانانو کوم ورځ ده؟ دا سبا ورځ ده، د شنبې ورځ چې نهم د ذوالحجې د میاشتې ده، د عرفې په ورځ باندې یادېږي. دا چې د عرفې ورځ څه فضایل لري ما خلاصتاً ټولو ته اشاره وکړه، نو هر یو فضیلت به لږ تفصیل سره بیان کړو. د عرفې د ورځې د فضایلو په اړه باندې لومړی دا دی چې دا هغه مبارکه ورځ ده چې په دې کې زمونږ او ستاسو دین کامل شوی، دین تکمیل شوی. په اسلام کې چې څومره حلال او حرام مسائل و، څومره د دین احکام و، هغه ټول کامل شون او الله عزوجل د خپل د نعمت د پوروالي دپاره دغه آیت نازلوي: اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. نن ما تاسو تاسو دین مکمل وګرځو، دین مې درته پوره کړ، حلال مې درته بیان کړ، حرام مې درته بیان کړ، مأمورات مې بیان کړ، منهیات مې درته بیان کړ، د قیامت مسائل مې درته بیان کړ، ایمانیات مې درته بیان کړ، جنت او دوزخ مې درته بیان کړ، هیڅ شی مې درته پټ نه دی پرېښودلی. نن ستاسو دین کامل شو، نور تاسو د دین په اړه مزید څه شي ته اړتیا نه لرئ، هر څه دغه قرآن کې شته او سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې شته. واتممت علیکم نعمتي، هغه خپل نعمت او خپل احسان مې پر تاسو باندې تمام کړ. د نعمت او د احسان څخه دا ده چې موږ ته پیغمبر راولېږه، موږ ته کتاب راولېږه، موږ ته د دین احکام راوښودل. ورضیت لکم الاسلام دینا، ستاسو دپاره ما د اسلام دین غوره کړی. همدغه دین چې تاسو دپاره غوره شوی اسلام، دا موږ ته الله تعالی غوره کړی. نو موږ او تاسو باید د دغه نعمت ډېر شکر وباسو چې الله عزوجل موږ مسلمان پیدا کړی یو. تاسو باندې زما دا احسان دی چې تاسو ته مې د اسلام دین غوره کړی دی، مسلمان مې پیدا کړی یاستئ. بیا فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین ځان ته لټوي د هغه څخه نه قبلیږي، ځکه یوازینی دین د الله په نزد چې مقبول دی هغه اسلام دین دی. ان الدین عند الله الاسلام، او هر هغه څوک چې د اسلام نه سوا بل دین لټوي نه قبلیږي او د قیامت په ورځ به دی د خاسرینو د جملې څخه وي، زیانکاران. دا آیت په کوم ورځ نازل شوی؟ دا آیت د عرفې په ورځ باندې نازل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځ وه، د عرفې ورځ سره سمون خوړلی و، حج اکبر و. په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې سپور، دغه آیت نازلیږي. نو دغه افتخار، دغه برکت الله عزوجل د عرفې ورځ ته ورکوي چې د دین اکمال او د دین پوره کېدنه د الله د نعمت تمام په دغه ورځ کې صورت نیسي. یو تعداد یهودیان عمر رضی الله عنه ته راغلل: ولی امیر المؤمنین، ای د مسلمانانو امیره، ستاسو په قرآن کې یو آیت دی، که دغه آیت په تورات کې وای نو موږ به دغه ورځ جشن نیولی وای، موږ به په دغه ورځ جشنونه لمانځل، خوشحالانې به مو کولی. عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل کوم آیت ته اشاره ده؟ ویل الیوم اکملت لکم دینکم، همدغه آیت چې په عرفه کې نازل شوی چې ستاسو دین نن ما پوره کړی درته، حلال او حرام مې ټول پوره کړه. عمر رضی الله عنه ورته فرمایل پس مونږ ته هم د دغه په ورځ هر شی معلوم دی، مونږ ته دا هم معلوم دی چې دا آیت په کوم ورځ نازل شوی،
په کوم حالت کې نازل شوی، په کوم ځای کې نازل شوی. بیا ورته فرمایل دغه آیت د عرفې په ورځ د جمعې په ورځ چې دواړه اخترونه دي، هم عرفه د اختر ورځ حسابېږي، هم د جمعې ورځ د اختر ورځ حسابېږي. یعنې موږ ته دوه اخترونه الله تعالی په دغه ورځ کې یوځای کړي دي، هم جمعه هم عرفه. هم د جمعې په ورځ هم د عرفې په ورځ نازل شوی، په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې سپور و. دا آیت نازل شوی په دې معنا چې تاسو به یو ورځ جشن نیوه، مګر موږ ته الله تعالی دا په دوه اخترونو کې نازل کړی، هم جمعه او هم عرفه سره یوځای کړی و. نو د عرفې ورځ چې سبانه ورځ ده، دا هماغه ورځ ده چې په دې کې زمونږ او تاسو دین کامل شوی. نو دغه برکت او دغه فضل الله تعالی دغه ورځ ته وربخلی. همدارنګه دوهم فضیلت د عرفې د ورځې دا دی چې د عرفې ورځ او د قربانۍ ورځ او د تشریق ورځې، ایام التشریق چې د عرفې نه شروع کېږي د اختر تر څلورمې ورځې پورې، دغه 15 ورځې چې دي، دغه 15 واړه ورځو ته د احادیثو په رڼا کې د اختر ورځې ویل شوي، د خوشحالۍ ورځې دي، د الله تعالی د ذکر او د عبادت ورځې دي. په همدغه اساس احادیثو کې راځي چې ایام اکل و شرب، دغه ورځې د خوراک او د څښاک ورځې دي. په دې کې روژه نیول جواز نه لري غیر د عرفې نه. د اختر په ورځ، اختر په دویمه ورځ، درېیمه ورځ، دا د قربانۍ ورځې دي. انسان باید په لوی اختر کې روژه ونه نیسي. نو دغه 3 ورځې یا 15 ورځې دې ته هم هماغه ډېره مبارکې ورځې ویل شوي چې دا هم د هغه 10 ورځو د جملې څخه هم دي، بیا هر یو خپل خاص فضیلت هم لري. ځینې مفسرین د عرفې ورځې ته یو بل فضیلت هم بیانوي او اشاره د قرآن عظیم شان هغه آیت ته کوي چې الله عز وجل په سوره بروج کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. په دغه آیت کې د عرفې ورځې فضیلت ته هم د مفسرینو په قول باندې اشاره شوی او دوی نقل کوي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی دی او دی د ترجمان القرآن، د قرآن د مفسر په نوم باندې صحابو کې شهرت لري. اکثریت مفسرین د عبدالله ابن عباس قول ته رجوع کوي په ډېرو مسایلو کې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دغه آیت په تفسیر کې د هغه څخه نقل کیږي چې د الله عز وجل چې دا قسم یادوي، نو په قسم کې فرمایي چې والسماء ذات البروج، زما د قسم وي په هغه آسمان باندې په دې کې برجونه دي، منازل دي. والیوم الموعود، او زما د قسم وي په ورځ د موعود باندې. ورځ د موعود کومه ورځ ده؟ دا د قیامت ورځ ده. وشاهد ومشهود، مشهود ورځ د عرفه ورځ ده، مشهود عرفه او شاهد جمعه. یعنی الله تعالی د جمعې په ورځ قسم یادوي، د عرفې په ورځ قسم یادوي، او په اسمان باندې چې دا منازل او ابراج لري په دې باندې قسم یادوي. نو دا چې الله عز وجل په یو څه باندې قسم یادوي، هغه شی ډېر عظمت او مکانت لري، دا د نورو شیانو په شان نه وي، ځکه الله تعالی په داسې معمولي شیز باندې قسم نه یادوي. همدارنګه ځینې مفسرین په دې آیت کې چې سوره فجر کې دی والشفع والوتر، په دې کې هم دا فرمایي چې د شفع نه مراد د اختر ورځ ده او د وتر نه مراد د عرفې ورځ ده. الله تعالی په دې دواړو باندې هم قسم یادوي. د عرفې د ورځې بل فضیلت چې په حدیث کې ذکر شوی هغه دا دی چې که څوک د عرفې په ورځ باندې روژه نیسي، الله عز وجل به د 2 کالو ګناهونه ورته عفو کړي. د عرفې په ورځ روژه نیول د 2 کالو د ګناهونو د عفو سبب ګرځېدلی شي. مګر دغه موضوع مونږ او تاسو بار بار کړی چې دغه ګناهونه یا مغفرت چې یادېږي همیشه د صغیره ګناهونو دي. کبیره ګناهونه هغه خپل شرایط لري. که یو انسان څخه کبیره ګناه تر سره شوی وي، داسې کبیره ګناه چې د کوم انسان حق په دې کې نه وي، نو دغه انسان د خپل ګناه په سبب پښیمانتیا اختیار کړي، بیا د ځان سره تعهد وکړي چې نور آینده کې دغه ګناه نه کوم، او الله ته د رجوع وکړي، توبه دې وباسي. هغه کبیره ګناه چې د بنده حق پکې نشته، د چا مال دې نه دی خوړلی، د چا حق په دې کې نشته، په خپل ګناه باندې پښیمانتیا اختیار کړه، الله سره دا تعهد وکړه چې یا الله ما نه دغه سهوه شوې، زه پښیمان یم، آینده کې دغه کار نه کوم، او الله ته توبه وباسه، مغفرت وغواړه. دا د هغه کبیره ګناه شرط دی چې د چا حق په دې کې نه وي. اما هغه کبیره ګناه چې د انسان حق په دې کې وي، بیا لومړی دا دی چې د هغه مسلمان یا انسان حق ورته باید ادا کړي. د هغه د حق ادا کېدلو نه وروسته په خپل دغه کار باندې پښیمانتیا اختیار کړي،
دا تعهد الله سره وکړي چې یا الله دغه ګناه ما څخه شوی آینده کې دا کار نه کوم او د الله څخه د هغې دپاره توبه او مغفرت وغواړي. دا د هغه کبیره ګناه د توبې شرط دی چې د بل انسان حق په دې کې شامل وي. اما صغیره ګناهونه په مجرد د روژه نیولو سره الله تعالی ټول د 2 کالو صغیره ګناهونه عفو کوي. نو د عرفې په ورځ باندې روژه نیول د حدیث په رڼا کې همدا ده چې هغه څوک د عرفې په ورځ چې سبانۍ ورځ ده انشاءالله په دې کې روژه ونیسي الله تعالی به د 2 کالو ګناهونه عفو کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله د عرفې په ورځ روژه نیول څه فضیلت لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یکفر السنة الماضیه والقابله او کما قال علیه السلام. د عرفې په ورځ روژه نیولو په سبب باندې الله تعالی د انسان د تیر کال ګناهونه عفو کوي او د راتلونکي کال ګناهونه عفو کوي یا د روان کال ګناهونه عفو کوي. نو دا ډیر غټ فضیلت دی چې الله تعالی د یوې ورځې په روژه نیولو باندې انسان ته د 2 کالو ګناهونه عفو کړي. دې نه بل غټ فضیلت نشي کېدلی او خصوصا په دغه ورځو کې چې موږ او تاسو یو روژه نیول ډیر عادي خبره ده، ډیر آسان دی. 5:30 بجو پورې سهار سړی پیشلمۍ کولی شي، سحري وخت دی تر 5:30 بجو پورې که سړی یو څه چای وڅښي او ډوډۍ وخوري هغې نه وروسته ماښام پورې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته وخت دی نو ډیر عادي تېرېږي. هغه څوک چې دغه توانمندي لري الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي قبول وګرځوي. نو سبا روژه نیولو دپاره هر انسان باید خپل ملا نن نه وتړي، اراده ورته وکړي، خپله هم روژې ونیسئ، خپل کورنیو ته اولادونو ته هم امر وکړي چې دغه سبانۍ روژه د لاسه ورنکړي. اما که څوک مریض دی، مشکل لري، عذر لري، نو دغه په نیت باندې به امید دی چې الله تعالی ورته دغه اجر ورکړي. همدارنګه ځینې مفسرین د عرفې د ورځې په اړه باندې وایي چې د عرفې ورځ هماغه ورځ ده چې الله تعالی د بني آدم د آدم علیه السلام د اولاد څخه تعهد اخیستلی چې دوی به د الله په وحدانیت باندې ایمان لري، الله سره به شرک نه کوي. او د دغه آیت په تفسیر کې بیا وایي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. په یاد کړئ محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې الله تعالی د بني آدم د آدم علیه السلام د اولاد څخه تعهد واخیسته او دا یې پرې باندې حجت ثابت که الستو بربکم، آیا زه ستاسو پروردګار نه یم؟ ټولو په یو اواز سره ویلې چې بله ته زموږ پروردګار یې. موږ دا شهادت ورکوو چې ته زموږ خالق یې، زموږ رازق یې، زموږ الهي، ستا نه غیر بل معبود نشته، ستا په وحدانیت باندې موږ ایمان لرو. نو دغه آیت په اړه باندې چې دا کوم وخت تر سره شوی، ځینې مفسرین بیا دا وایي چې دا د عرفات ورځ وه، د الله عز وجل د آدم علیه السلام په حضور کې د ټول اولاده چې تر قیامته پورې څومره دي چې دا په هر شکل او کیفیت باندې الله په هغې باندې پوهېږي، دغه ټول پیدا کړ د آدم علیه السلام په مخ کې. بیا دوی هم دغه تعهد واخیسته، ټولو دا شهادت ورکړ، بیرته هر څوک خپل ماغه اساسي ځایونو ته چې الله تعالی سره دي هلته لاړل. نو هر انسان د خپل عمر او د خپل هغه زمان مطابق زیږول کېږي، مګر دا تعهد زموږ د ټولو نه اخیستل شوی دی. نو دغه تعهد په اړه باندې ځینې مفسرین دا وایي چې دا د عرفې په ورځ باندې دا کار شوی، یعنی دا هم د دې ورځې فضیلت بیانوي. د عرفې ورځ د مغفرت او د دوزخ د اور څخه د خلاصون ورځ ده. هغه انسان چې په الله ایمان لري، په آخرت ایمان لري، په ټولو ایمانیاتو، په هغه څه چې الله د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه موږ ته رالیږلي، په دې ټولو باندې ایمان لري او عمل کوي او په دغه ورځ په اخلاص او صداقت سره الله ته دعا وکړي، مغفرت وغواړي، الله تعالی دته مغفرت کوي، د دوزخ د اور څخه اخلاصوي. څرنګه چې حاجیان په عرفه کې الله څخه مغفرت غواړي، همدغه پاکي ورته حاصلېږي، د دوزخ د اور څخه خلاصېږي. همدغه مسلمان ته په خپل کور کې هم دا کار حاصل دی، مګر اخلاص، پاکي، د الله رضایت ورسره مهم دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ورځې په اړه باندې فرمایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبیدا من النار من یوم عرفه او کما قال علیه السلام. په ورځو کې هیڅ داسې ورځ نشته چې الله تعالی په هغې کې خپل ډېر بندګان د اور څخه خلاص کړي د عرفې د ورځې څخه. یعنی د عرفې په ورځ باندې الله تعالی خپلو ډېرو بندګانو ته د هر ورځې څخه ډېرو بندګانو ته په دغه ورځ باندې مغفرت کوي او د دوزخ د اور څخه خلاصوي. نو په دغه ورځ باندې انسان باید کوشش وکړي چې همیشه الله سره وي، همیشه د دعا په حالت کې وي، همیشه د عبادت په حالت کې وي، تر څو الله تعالی د هم د مغفورینو څخه وګرځوي. د عرفې په ورځ باندې موږ او تاسو ته دا دستور هم ده چې انسان ځان ته یو عادت جوړ کړي، لکه څرنګه چې رمضان کې جوړوي، د خپلو سترګو حفاظت، د خپل ژبې حفاظت، د خپل غوږونو حفاظت او د ټولو حواسو حفاظت. په دغه ورځ باید انسان دروغ ونه وایي، غیبت باید ونه کړي، بهتان باید ونه کړي، غوږ باندې غیبت وانه وري، دروغ وانه وري، نمیمه او چغلخوري وانه وري، په سترګه باندې حرام ته ونه ګوري، ناروا کار ونه کړي.
په دغه ورځ باندې د سترګې او جوارح او حواس ټول وساتو، آینده کې هم په دې باندې عمل وکړه. دا نه چې یو ورځ ځان وساتي بیا بیرته ټول هر څه برباد کړي. ځکه هم دا روایت ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفې په ورځ باندې په یو حیوان سپور او شاته ورسره فضل ابن عباس رضی الله عنه سپور دی، مګر دغه فضل ابن عباس ځوان هلک دی، د سترګې به زنانو طرف ته تللی، زنانو ته به داسې وکتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس باندې اثر به بیرته ورته راټو کړي چې دې خواته ګوره، بیا به د مخ خواته کې بیا به کته، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مخ را دې خوا کې چې دې خواته وګوره، تربیت ورته کوه عملا. نو بیا ورته فرمایل چې دغه ورځ هغه ورځ ده چې الله تعالی په دې کې مغفرت هغه چاته کوي چې د خپل ژبه وساتي، د خپل سترګې ساتي او د خپل غوږونه ساتي. نو په دغه ورځ باندې انسان باید خپل ټول جوارح او خپل ټول حواس فقط د الله تعالی په طاعت کې مصروف کړي، بل ناروا کار ونه کړي، او د دې ورځې څخه وروسته بیا هم دغه جوارح په خپل کنټرول کې وساتي تر څو د الله تعالی په طاعت کې د هغې څخه کار واخلي. په دغه ورځ کې الله تعالی ملائکو په وړاندې افتخار کوي. کله چې د عرفې په ورځ دغه ټول حاجي صاحبان د عرفې په میدان کې راټول شي، په ابتدا کې هم ما ولې ټول یو لباس یو احرام اغوستلی، د بادشاه او د امیر او د ګدا او د فقیر او د غني او د افریقایي او آسیایي او اروپایي فرق نشته، پکې ټول یو حالت کې دي، ټول په یو میدان کې دي، ټول په یو لمر لاندې دي، یو چت لاندې دي، هیڅ یو بل باندې فضیلت او برتري نه لري. هر یو لاس پورته کړی الله څخه خپل حاجت غواړي، الله ته دعا کوي. نو الله تعالی علیم او خبیر دی د دوی په حال باندې چې دوی څه دپاره راټول شوي دي. نو الله تعالی د حجت د اتمام دپاره ملایکو ته وایي دغه خلک څوک دي، دا د څه دپاره راټول شوي دي. ملایکې ورته وایي چې یا الله دا خلک ټول ستا بندگان دي، ستا دربار ته راټول شوي، ستا څخه خپل حاجتونه غواړي، ستا څخه مغفرت غواړي. نو الله تعالی ملایکې شاهد نیسي چې ما دوی ټولو ته مغفرت کړی، دغه ټولو ته ما مغفرت کړی. نو په دغه ورځ چې هغه حاجیانو ته هلته الله تعالی مغفرت کوي، هغه مسلمان که حج کې شریک شوی نه دی، نو دی په خپل کور کې که روژه ونیسي، نو ده ته هم هماغه د مغفرت وعده شته انشاءالله. همدارنګه د دعا کولو په دغه ورځ باندې خاص فضیلت دی. د احادیثو په رڼا کې په دغه ورځ باندې دعا نه ردیږي او دعا قبلیږي. نو د عرفې ورځ چې سبانۍ ورځ ده انشاءالله د دعا ورځ ده. ما ابتدا د خطبه کې هم وویلي چې اکثریت دوستان نو په دغه ورځ باندې انسان چې هر څومره ډیر دعا کولی شي دعا دې وکړي. په دغه دعاګانو کې انسان خپل ځان یاد کړي، په لومړي قدم کې خپل والدین یاد کړي، خپل اولاد یاد کړي. د اولاد په هکله د والدینو دعا قبلیږي نه ردیږي. اولاد ته همیشه والدین چې نن وخت کې موږ تاسو ګورو فقط د مال او دولت دعاګانې کوي، د ایمان د حفاظت دعا ورته څوک نه کوي، د هغه د معنوي ساتنې دعا څوک ورته نه کوي. اکثر الله دې بادشاه که، الله دې درته یو ګټه بنګله درکړي، الله دې درته داسې موټر درکړي، الله دې درته دا رقم ښځه درکړي، ټول فقط هم دغه دنیاوي دعاګانې دي. نو دغه دعاګانې هم ورته وکړي مشروع دعاګانې، مګر کله چې د مال تقاضا ورته کوي حلال ورسره یادوه، الله دې درته ډېر حلال مال درکړي، الله دې درته داسې حلال درکړي. همیشه ورسره د حلال لفظ اضافه کوه، همیشه د خیر خبر ورته کوه، الله تعالی دې درته د خیر دغه کار ترسره کړي. مگر آخرت هم ورسره مه هیروئ. الله تعالی دې د اولاد د ایمان حفاظت وکړي، الله تعالی دې دغه فتنو او دغه مصیبتونو مشکلاتو په وخت کې الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي، زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي، زموږ د اولادونو، زموږ د لورګانو، زموږ د میرمنو حفاظت وکړي. مسلمانانو ډیر زیات مشکلات دي په دغه وخت کې، او دغه مشکلاتو یوازینی حل الله ته رجوع کول دي. تر څو چې موږ الله ته رجوع نه کړو، خپل ځان د الله اوامرو ته تسلیم نه کړو، دغه مشکلاتو څخه وتلی نه شو، دغه تیارو څخه وتلی نه شو. په دغه محیط کې چې موږ تاسو ژوند کوو الا ماشاء الله کمې کورنۍ به وي چې د مشکلاتو څخه خلاص وي. اکثریت کورنیو کې چې ګوري مشکلات شته، د ښځې خاوند مشکلات شته، د اولاد او د والدینو مشکلات شته، د لور پلار سره مشکلات شته، د زوی پلار سره مشکلات شته، د ورور سره مشکلات شته. مګر دغه ټولو اساسي عامل ته چې وګورو د الله او د رسول د اوامرو او احکاماتو څخه لرېوالی دی. دین ته ځان نه تسلیمول دي. هر انسان خپل خواهش غواړي چې زما دپاره د همدغه دین شي. ځکه الله عز وجل فرمای ولو اتبع الحق احواءهم لفسدت الارض. کچېرې دین او اسلام د خلکو د خواهشاتو پیروي وکړي، د ځمکې پر مخ به فساد برپا شي، ټوله ځمکه به فساد نه ډکه شي. یو به وایي ولا زما زنا خوښېږي، دا زنا دې باید ماته حلاله شي. یو به وایي چې ولا زما پیسې ډېرې خوښېږي، ماته د سود حلال شي. بل به وایي چې ولا زما پیسې ډېرې خوښېږي، ماته د قمار حلال شي. بل به وایي چې ولا زما ته د غلا حلال شي. بل به وایي چې ماته د قتل حلال شي. هر انسان به خپل خواهش لټوي او دا دلیل به ورته غواړي چې دا د ماته حلال شي.
لکه نن وخت همداسې وخت راغلی دی چې یو تعداد مسلمانان دي ناروا کار به کوي، ځان ته به خپله ځان نه دلیل هم جوړوي، په خپله به په هغې باندې عمل هم کوي، نور به ورته دعوتوي. مونږ او تاسو ته الله او رسول قواعد ښودلي دي، مونږ ته دستورات راکړي دي، مونږ ته لارښوونه کړې ده، تر څو چې مونږ هغه ته ځان تسلیم نه کړو مونږ مؤمنان نه یو. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یو هم ستاسو کامل مؤمن نه دی تر هغه پورې چې د خپل خواهشات د الله دین ته تسلیم نه کړي. ته به خپل خواهش پرېږدې، د الله دین به په ځان باندې منې. هر هغه ځای چې ستا خواهش، ستا امید، ستا هغه د زړه میلان یو کار ته کېږي مګر هغه حرام دی، هغه به پرېږدې، د الله دین به په ځان باندې تطبیقوې. د الله د امر دپاره هغه څه چې ستا نفس ورته تقاضا کوي، نفس د هغه غواړي، هغه پرېږده، الله ته ځان تسلیم کړه. او دا موږ او تاسو ته الله عز وجل په قرآن کې قاعده فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. هغه څوک چې په الله ایمان لري د هغې سره تقوا اختیار کړي، د تقوا په سبب به الله دته مخرج پیدا کړي، لاره به ورته وباسي. ته یو حرام کار د الله دپاره پرېږده، الله به تا ته په حلالو کې د هغې نه بهترین بدیل درکړي. ته په الله باندې توکل وکړه، الله به تا ته د ټولو دنیوي اسبابو نه کفایت وکړي، الله درته ټول اسباب برابروي، الله درته لارښوونه کوي، الله درته د هغې نه ښه بدیل درکوي. مګر مشکل زمونږ او د یو تعداد مسلمانانو په ایمان کې دی چې مونږ فقط مادیاتو ته ګورو، معنویات مو هیر کړي دي. هر انسان فکر کوي که یو چا ته وایي، یا څو ورځې مخکې مونږ دلته سهاري درس کې خبره کوله، یو چا ته ویل، چا ویل چې الله دې درته حلال مال درکړي، ویل والله دا حلال دی چې ورسره ولې بس فکر کوم چې ونه شو. په دې معنی چې اگر خلک فکر کوي چې دا مال یوازې حرام دی، بس د هرې لارې نه ګټن او غلا کوه، قمار وهه، سود کوه، دا کوه دا کوه، مګر دا زمونږ ایمان کې ضعف دی چې مونږ په الله باندې اعتماد نه لرو. او الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته فرمایي لو انکم توکلتم علی الله حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، او کما قال علیه السلام. که چیرې تاسو په الله باندې حقیقي توکل وکړئ نو تاسو ته به الله داسې روزي درکړي لکه څرنګه چې مرغانو ته ورکوي. خالي خېټه سهار الوزي او ډکه خېټه بېرته بېګا راځي، د سبا غم ورسره نشته. بیګا په خپله جاله کې وده کېږي، دا فکر ورسره نشته چې سبا به زه چېرته خوراک کوم، سبا به ما ته لږ رسېږي که ډېر به رسېږي، څومره به راته رسېږي. بیګا مسملي په دې باور لري چې ما ته سبا الله روزي راکوي. که مونږ هم همدغه توکل پیدا کړو د یو مرغه غوندې چې ډېره وړوکې حیوان ده، پرنده ده، نو مونږ ته الله تعالی کفایت کوي، ځکه مونږ الله پیدا کړی یو، زمونږ روزي الله سره ده. دا تشویش مه کوه چې سبا به زه څه شی خورم، الله تعالی ستا روزي تا ته لیکلې ده، تا ته هماغه روزي رسېږي، مګر تا نه کسب او کار غوښتل شوی دی. په دغه اساس مسلمانانو زما هدف دا چې سبانۍ ورځ د عرفې ورځ د دعا ورځ ده، په دغه ورځ باندې دعا نه ردېږي. خپل ځان ته، خپلو اولادونو ته دعا وکړئ، لږ د ایمان دعا هم ورسره اضافه کړئ، لږ معنویات ورسره اضافه کړئ، لږ د حلالو کار ورسره اضافه کړئ. یوازې دغه دنیا باندې نه کېږي مسلمانانو. دا چې اوس هر سړی هم دا دنیا فکر کوي، داسې فکرونه مونږ کوو لکه مونږ چې همیشه هم د دنیا دپاره پیدا شوي، مرګ نشته، آخرت نشته، قبر نشته، حساب ورکول نشته. یو سړی به ګوري چې د قبر غاړې ته به پروت وي، دی به بیا په سود باندې هماغه خپل کاروبار به شروع کړی وي، سود ته به رجوع کوي. الله نه وویرېږه، ته خو 2 کاله بعد، 3 کاله بعد، 1 کال بعد، الله پوهېږي څه وخت دی، خو هغه نښې مونږ تاسو ته معلوم دي چې د قبر غاړه کې پروت دی، نو بیا سود باندې څه کوې ته؟ چا دپاره دا کور اخلي؟ خو ته سبا قبر ته ورځې، دا کور د چا ته پرېښوده؟ داسې یو کار وکړه چې ستا مرګ نه وروسته تا ته د هغې فایده ورسېږي، تا ته د هغې اجر در ورسېږي، مګر ګناه ته کوې، هغه پرېږدې چې بل څوک ترې استفاده وکړي. فکر مونږ او تاسو نه کوو، ځکه علما وایي چې د مسلمان فکر باید د شاتو د مچۍ غوندې وي، عقلیت نحلیه، د شاتو د مچۍ غوندې فکر وکړه. د شاتو مچۍ همیشه د نورو منافعو دپاره فکر کوي، خپل ځان هلاکوي، مګر خلکو ته ګټه او فایده رسوي. مختلفو ګلونو باندې کینی ځکه ښه شیان راټولوي ځان ته. نو مسلمان هم باید حلالو ته وګوري، حرامو ته وګوري، فقط د حلالو لارې تعقیب که حرام پرېږده. په دغه ورځ باندې مسلمانانو دعا کول قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دعا په اړه باندې پوښتنه وشوه، فرمایل چې خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بهترین دعا هغه دعا چې ما او زما څخه مخکې پیغمبرانو ویلې ده د عرفې په ورځ باندې، هغه دا دعا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر.
دا هغه بهترینه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عرفې په ورځ ویله او فرمایي چې زمانه مخکې پیغمبرانو هم په دغه ورځ دغه دعا لوستلې ده. نو د دغه ذکر او دعا سره سره نور دعاګانې انسان هر دعا چې وایي هغه ټول مشروع دعاګانې دي. په دغه ورځ باندې مسلمانانو انسان مخکې ما اشاره وکړه چې دعا، استغفار، روژه نیول، د ګناهونو څخه ځان ساتنه دا ټول په دې کې شامل دي. مګر د دې سره سره ځینې مسایل نور هم په دغه ورځ باندې د خلکو په خولو تکراریږي چې هغه حقیقت نه لري. ویل کېږي که د عرفې په ورځ باندې چا غسل وکړه نو نه پوهیم چې د ده به څومره ګناهونه لرې شي او بدن به څومره ښکلی شي او ده ته به څه شی وشي څه به ونه شي. داسې دا ټول هغه بېځایه خبرې دي چې کوم اساس نه لري. فقط دغه څه شیان چې ما تاسو ته ذکر کړه دا هماغه مسایل دي چې د احادیثو په رڼا کې ذکر شوي دي او تاسو ته ما د هغې خلاصه ذکر کړه. د عرفې ورځې ته عرفه ولې وایي؟ په دې کې هم علما مختلف اقوال ذکر کوي، خو دا هغه مسایل دي چې پوهېدل علم نه دی او نه پوهېدل جهالت نه دی. مګر یو تعداد مسلمانان موږ او تاسو نن ګورو چې هغو دغه مسایلو پسې ځان نښلولی دی او د هر شي حکمت پسې لټوي. داسې حکمت لري او داسې حکمت لري، دا ولې کوم او دا ولې کوم، دې ته ولې عرفه وایي، دې ته ولې عرفه وایي. دا داسې مسایل دی چې پوهه علم نه دی او ناپوهي جهالت نه دی. که پوه شي ورباندې تا ته څوک عالم نه وایي چې دا ډېر غټ پوه سړی دی ځکه د عرفې معنا باندې پوهېږي، او که پوه نه شي تا ته څوک جاهل نه وایي چې د عرفې په معنا باندې نه پوهېږي. مګر د هغې سره سره ځینې اقوال چې علما ذکر کوي هغه زه تاسو ته بیانوم. نو دا چې کوم یو د دې حقیقت لري والله عالم، خو دا ټول اقوال دي ذکر کېږي. یو د هغه اقوالو څخه دا دی چې جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د حج مناسک ښودل، د حج طریقه یې ورښودله چې حج څرنګه کېږي. دلته به طواف کوئ، دلته به لمونځ کوئ، دلته به سعی کوئ، دلته به دا کوئ دا کوئ. نو چې کله د عرفې میدان ته راورسېد دلته چې دا ټول مناسک ورته خلاص کړه بیا یې ورته وفرمیل چې اعرفته، آیا ته پوه شوې حج مناسکو باندې پوه شې؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل عرفتو، زه پوه شم زه پوه شم. نو د دغه ځای نه ورته عرفه ویل شوې. دا یو قول دی والله عالم په دې باندې. دوهم قول دا دی چې دې ته عرفې ورځ ځکه وایي چې په دغه ورځ چې دغه حاجیان د عرفې په میدان کې راټولېږي یو بل سره معرفت حاصلوي. مونږ تاسو عمل کې حاجي صاحبان چې تللي وي یو بل سره سترمیشي کوي، ته د کوم ځای نه راغلی او کوم ځای نه راغلی او زه کوم ځای نه راغلی یم او څرنګه یو بل سره معرفت حاصلوي. نو ځکه عرفه ورته وایي یعنې پېژندنه، یو بل سره حاجیان پېژندنه حاصلوي، معرفت حاصلوي. دریم قول هم په دې کې هم دا دی چې هر انسان چې دلته راځي په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کوي. هر انسان عرفه کې ناست دی الله ته د خپلو ګناهونو اعتراف کوي، یا الله ما دغه کار کړی ما ته عفو وکړي، یا الله دغه ګناه مې کړی ما ته مغفرت وکړي، یا الله دغه ګناه مې کړی ما ته مغفرت وکړي. نو دا چې هر انسان د خپلو ګناهونو اعتراف کوي نو دې ته عرفه ویل شوي چې هر انسان اعتراف کوي په خپلو ګناهونو باندې. همدارنګه بل قول دا هم دی چې آدم علیه السلام او جبریل علیه السلام چې دوی دواړه د جنت څخه دنیا ته راښکته شول نو دواړه سره یو ځای نه وو، یو په یو ځای کې راښکته شو بل ځای کې راښکته شو، یو ځای نه وو سره. نو دوی دواړه په همدې دنیا کې ګرځېدل یا به لټول یو بل والله عالم، خو بالاخره دوی وایي دواړه د عرفې په میدان کې سره یو ځای شول، یو بل سره وپېژندل. نو دا چې دلته یو بل سره ولیدل او وپېژندل یو ځای شول نو دغه ځای نه دې ته عرفه ویل شوي دي. مګر دا چې هر یو د دې اقوالو نه صحیح او ثابت وي یا نه وي ثابت دا مونږ او تاسو ته مهمه نه ده. مګر نه هم د ذوالحجې ورځې ته د عرفې ورځ ویل شوی کېدای شي دا ټول پکې شامل وي. هم آدم او حوا سره دا کار شوی وي، هم جبریل علیه السلام او ابراهیم سره دا کار شوی وي، هم حاجیان خپل د ګناه اعتراف کوي، هم حاجیان یو بل سره پېژندنه کوي. احتمال لري چې دا ټول په دې کې یو ځای شي. مګر د عرفې ورځ همدغه نه هم د ذوالحجې ورځ ده، په دې کې روژه نیول هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او موږ او تاسو ته هم امر شوی په روژه نیولو، او دا هم ویل شوی چې په دغه ورځ روژه نیول د انسان 2 کالو ګناهونه عفو کوي. یو بله مسله مسلمانانو هغه هم مهمه مسله ده چې هغه هم د عرفې د ورځې د سهار د لمانځه څخه پیل کېږي. د عرفې د ورځې د سهار د جمع څخه مانځه څخه وروسته پیل کېږي، د اختر د 4مې ورځې مازدیګر مانځه نه وروسته پورې دوام لري. هغه تکبیرات دي، تکبیرات تشریق ورته وایي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دې ته وایي تکبیرات تشریق. دا سبا ورځ د عرفې ورځ د سهار مانځه نه وروسته شروع کېږي د لوی اختر د 4مې ورځې د مازدیګر مانځه پورې. د هر فرض مانځه نه وروسته نارینه او زنانه ټول باید دا ووایي.
هغه څوک چې په جماعت سره لمونځ کوي په لوړ اواز سره، هر سړی به ځان ته منفرد وایي، هر سړی به وایي خو په لوړ اواز سره به وایي. هر منځ نه وروسته که د امام نه هېرېږي مقتدي دې په لوړ اواز سره شروع کړي چې امام ته هم په یاد شي، او که امام یې شروع کوي په لوړ اواز ووایي چې مقتدي ته هم په یاد شي. نو د احنافو په نسبت باندې دغه تکبیرات لوستل واجب دي، د هر منځ نه وروسته پرېښودل ګناه ده. نو تر اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر منځه پورې هر منځ نه وروسته فرضي منځ نه وروسته باید دغه تکبیرات ولوستل شي. دغه درې وارې نه دي راغلي، خو که یو وار ولوستل شو، که دوه وار ولوستل شو، که درې وار ولوستل شو، که دې نه زیات ولوستل شو، حد اقل یو وار باید ولوستل شي. نو دغه واجب دی، دا باید پرې نه ښودل شي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.